اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې شورا مطلب شاته سزا واوروله چې په سربند کې به کار کوي. اوس په دا واورو چې میرو صبرو څنګه قانع کوي چې د بېوزلې نجیبې سره مرسته وکړي. شکر دی چې لا خو د پچو انګار سته، که نه نو دا یخني ډېره سخته وه. خو چې اسدو چیرې دی؟ میرو تا خو نه ولیدلی؟ چیرې به ګرځي، چېرته ماشومانو سره به لوبې کوي. یخني ده که نه؟ ورپسې ځې نه؟ صبرو د ماتلو تاجت پیدا نسه، هغه دی راغی. ته وګوره یخنۍ څنګه ورخطا کړی ده. آنی وانی ساړه مې کېږي. وی بلا دې واخلم، بلا دې واخلم. راسه دغه د اور غاړې ته کښېنه. وایو او تا په دې یخنۍ کې چی کول؟ هلته مې واړو سره مستي کوله. نو دا وخت د مستۍ ده؟ هوا څومره یخه ده. صبرو چې د سدو یخني کېږي پرې خفه سولیا؟ ولې به پرې نه خفه کېږمه؟ د دې خوارکي نور څوک دی؟ ته وګوره یخنۍ رنګ په سال کړی. سدو زویه بیا په یخنۍ کې مستي ونه کړي ښه ناجوړه به سې. آنی نه ناجوړه کېږمه، دا نور واړه مستی کوي. هغوی مستی کوي خو له ځانه یې غټ غټ جامې تاوې کړي. تا له ځانه شی تاو کړی، دا یو بننګی. صبرو وګوره که نه په سادو باندې دې څومره زړه درد وکړه. همداسې د هر چا واړه دي. مطلب مې دا دی چې تا نه په مرکز کې د مرستې غوښتنه کړې وه، نو هغه د همداسې ماشومانو دپاره چې د هغوی ساړه ونسي او په نس باندې ماړه سي. چې څنګه د موږ بچي دي داسې د نورو خلکو هم سته، هغوی به هم پیدا دیږي. های میرو ولې مې په زړه کې ګوتې وهې؟ د موږ خو وسه نسته که نه؟ موږ به چاله چی ورکو؟ که نور هېڅ چی هم نه وي دا د میږو پچې خو سته ده که نه؟ یو دوه درې بوجې به په خیرات کې ورکو که نه؟ چی؟ پچ او په خیرات کې؟ میرو خلک به راپورې خاندي. ولې به راپورې خاندي؟ همدا مې وسه کېږي چې څنګه ته مونږ اور بل کړی ده همداسې به هغه هم وسېږي که نه؟ خو چې مقصد ورته ورسېږي دوه درې بوجې ډکې که د خیره سره. وګوره چې لمدې پکې وانهچوي. تا خو په وچو پچو باندې هم زړه نه کېږي. او رښتیا مرکز ته هم یو ځلې لاړه سه، ورته ووایه چې مونږ پچې راوړو، تاسو یې لېږلی سئ که نه؟ ملا صاحب تازه ګله تا له خیره سره څه وکړه؟ د زړور په هکله دې د تبلیغ مشرانو سره خبرې وکړې؟ و حسن خان کاکا په تلیفون مې ورسره خبرې وشوې. کور یې ودان، زما خبرو ته یې ډېر ښه غوږ ونیو او ځان یې ورباندې پوه که. ښه څه یې ویلي چې زړور خو به تې تښتېدی نه شي؟ ډاډ یې راکه چې تښتېدلی ورنه نه شي، خو یو شرط یې م راباندې کېښوده. د څه شي شرط؟ د دې شرط چې یو کس به ورسره د کلي نه یي، هغه به ورباندې خیال ساتي، ځکه تبلیغ والا وایي چې په موږ باندې دعوت چلول دي، باقي خیال ساتل به د کلیوال کار شي. که الله تعالی مکه کومه خبره کېږي نو موږ به خبرئ. ښه خو ملا صاحب تازه ګله د کلي نه به ورسره څوک شي؟ زړور سره خو خبرې هم څوک سمې نه کوي، باقي دا چې لا په تبلیغ کې ورسره لاړ شي. ته بېغمه اوسه، په دې هکله به موږ فیصله وکړو چې څوک ورسره ولیږو. د زړور د اصلاح لپاره چې هر څه یي نو شورا ورته تیاره ده. خدای دې تاسو سره ډېر ښه وکړي. که زړور په سمه لار روان شو نو زه به ډېر نیکبخته یم. هم به مې ورباندې لاس پک شي او هم به ورباندې ډاډه یم. خلکو ته به مې سترګه پورته شي. د ده د کارونو په وجه خو زه چا سره مخ کېدی نه شم. الله مهربانه دی،
زه ته نو ورته د سفر سامان برابر کا. په دواړو سترګو سامان به ورته برابر کم او یو څه خرچه به ورته ورکم. د خرچې غم یې ته مه کوه، هغه شورا ورکوي. مطلب شه څنګه دې لاسونه داسې تخرګونو کې پاخه ایښي دي؟ دغه ځای ته لږه تیږه راوړه چې وی لګومه. ګلولي خپل کار سره د کار لره، په ما باندې امرونه مه کوه. زه چې ستا مزدور نیم او چې ما ته یې نو دا نور خلک د څه دپاره دي؟ دوی ته یې ولې نه وې؟ هغوی خپل کار کوي او ما ته تیږه راوړل ستا کار دی. څه زما کار دی؟ ځه تی ما باندې وکړه، څه پیسې راکړې، مزدوري راکړې. زرخرید غلام خو دې نیم. خدای دې نه کړي چې ته به غلام یې، خو تا ته شورا دا سزا درکړې ده او که ته په کار کې هغه او دغه کې نور درته سختېږي او ما ته به هم کار وګورې. شورا به وایي چې ته ورسره لار وړي. ویمې د ټولو د لاس خلاصي کار نه کوم. ښه مه یې کوه. عجب ګله و عجب ګله چیرته یې؟ دا دی دلته یمه، درغلمه، څه خبره ده؟ ته راشه دا مطلب شاه سنبال کا. د کار نه ورته ویم لکه سم د ټوپک ډز چې پې کومه. مطلب شه کار ولې نه کې؟ دا به ستا خوښی نو. او زما خوښه ده. شه دا کار ته لاس که. عجب ګوره نه لاس کوم. څه به مې وکړي؟ ها څه به دې وکړم؟ دا کوتک ګورې دې ډډو نه درته تاوم، اړخ په اړخ دې اړومه چې دا ماغزه یې سرته راشي. شورا را لېږلې دی کار ته او دا دلته نخرې کوي. عجب ګوليه، ما په کوتکونو باندې مه ډاروه. او زه خو تا پېژنم، ته په ما باندې څنګه سترګې راوباسې؟ تر پرونه خو د شورا دښمن وې او نن ورسره داسې دوست شوی. خبرې مه کوه درته وایم کار وکړه کار، ګنې د لاسه مې خرابېږي. نه کوم څه به مې وکړي؟ ښه سمه ده مې کوه. تو عجب ګله ماتې بس که که نه د به خبر کړم. کومه د دې ټولو مزدورانو کار زه خو خدای پرې کورې کاله کورې شه غرض سره ونه کړي کار کوي. الو زرمینې خوري، سلام علیکم. وعلیکم سلام. یوسف اورورا اوسګارې؟ مهرباني اوسګار یم، خیرت خو دی؟ وو یو څه خدمتو ما ویلې چې ستا د وسې پوره په دواړو سترګو ووایه. خبره دا ده چې کشمالي خور د یو چا لپاره د مرستې غږ کړی نو د مرکز ښځو ورته څه شیان ټول کړي دي. ښه هغه د نجیبې خور خبره خو نه کې؟ هماغه یادوم. د هغې ویډیو کشمالي خور ما ته هم رالیږلې وه. خدای شته چې زړه مې پې ډېر بد شو. بس بیا مې په خلکو باندې غږ وکړ، د خلکو کور ودان چې څه وسې کېدله را سره یې مرسته وکړه او شکر دی ښه کافي مرسته ده. ښه دا خو نو ډېره ښه شوه، زموږ کار اسانه شو. دلته چې موږ کومه مرسته ټوله کړې دا به موږ ولایت ته درولېږو، بیا به یې ته کابل ته ولېږې. په دواړو سترګو راویلېږئ دا چې تاسې په مرکز کې مرسته ټوله کړې او ما په ولایت کې، نو په دې مرسته باندې د نجیبې خور اړتیا پوره کېږي او د څو نورو کورنیو کار هم کېږي. لیکلي د مرستې رالیږل پته او کابل ته په ما شو. زرمینې خورې په دې مرستو کې زموږ لپاره دوه ګټې دي، یو خو دا چې د بېوزلو لاسنیوی م وکړه او بله دا چې زموږ د مرکز نوم ورسره ښه کېږي چې د خپل کار سره بېوزلو ته مرسته هم پیدا کوي. زموږ مرکزونه دي هم دې لپاره چې یو چاته خیر ورسیږي، هغه که په هره طریقه وي. ښه یوسف وروره موږ به له خیره مرستې درولېږو. کوم موټروان ته چې مرسته ورکوو ستا شمېره او نوم به ورکم. ښه خبره ده، بیا ترې ستاسو بلا هم خلاصه. انشاءالله هر څه به امانت سلامت ور ورسیږي.
ښه زړور خانه، ستا لپاره بستره او خرچه هر څه تیار شو. ته به له خیره سره نن ځې؟ سمه ده نو. ګوره زړور خانه وراره، ته چې له خیره سره تبلیغ ته لاړ شي نو په خپل ځان باندې ډیر پام وکړه. ستا ښېګڼه په همدې کې ده چې ځان سم کې او سم سړی درنه جوړ شي. په کلیوالو به ګران شي، په مور او پلار به ګران شي، ټول به درته په ښه نظر باندې ګوري. په بدو کارونو کې نه درنه د چا زړه ښي او نه خپله ستا ژوند ښه کېږي. بس ښه خبره همدا ده چې اوس ټول فکر خپل ځان ته کې. ای خی سرداره کا مجبوري ده، د یو سخت کار نه خلاص کم په بل کې مخته کړم. دا څه وی زړور خانه؟ سمه ده چې د الله تعالی په لار کې تلل سخت دي، مشقت لري، خو د دې ټولو سختیو اجر الله تعالی ورکوي. تا ته به یم الله تعالی اجر درکړي، راتلونکی به دې ښه شي. های خی ملا صاحب تازه ګله، ما د تبلیغ والا لیدلی دي، دا غټې غټې او درنې بسترې شاته پرتي. دا ګرځېدل خو راته ډېره سخته ده. او رښتیا زه به تبلیغ والا سره چېرته مخ کېږم. ته بېغمه اوسه او بیا ته ځان ته نه یې، تر مرکزه پورې زم در سره یم. د کلي نه یو بل قسم تا سره دی. انشاءالله چې ستاسو دا سفر به ډېر خوندوري. او ګوره زړور خانه وراره، چې چېرته د تیښتې فکر ونه کړي، دا ستا دپاره موقع ده چې شورا در سره دومره مرسته او همکاري کوي. او که خدای مکه چېرته د تیښتې نیت وکړه نو ډېره به درته بده شي. هسې نه چې بیا د ټول عمر دپاره د کلي نه فراري شي. بس نو ځئ اوس تاسو لاړ شئ د خیره سره چې در باندې ناوخته کېږي. بسم الله که بستره دې شاته واچوه او یو دعا به مو وکړو. اله العالمین د زړور خان دغه سفر په خیر سره تمام کړي. آمین. د دې سفر ښېګڼې په نصیب کې او د بدیو نه یې وساتې. آمین. ځئ نو په خدای هم سپارم، د الله په امان. ښه میوه ګل کاکا، مطلب شاته خو د خپل جرم سزا ورکول کېږي. عجب ګل کاکا یې وخت په وخت سربند ته بوځي او د سربند کار ورباندې کوي. خو اوس دا ملک نو ملک هم داسې پاتې دی او قانون باید په دواړو عملي کړو. ګل خبره دې وکړه فرید وراره، ګل خبره. خو نن سبا د ملک په ځای کې وسلوال دي. که موږ ورنه تاوان وغواړو نو په کلي کې به بله لوبه جوړه کړي. وسلوال خو یاسم راوستي او په برجونو کې ناست دي. ملک غني هر څه ته غاړه ږدي خو تاوان ته غاړه نشي کېښودی. په پیسو سخت مین دی او دا دومره لانجې او دنګلي چې کوي نو یوازې د پیسو دپاره، که نه نو څه یې کم دي. ښه نو میوه ګل کاکا څه به کوو، همداسې پرېږدو، دا خو نامناسبه ده. فرید وراره شورا به اوس ټول فکر مطلب شاته کوي. د ملک غني به نوم ناخلو چې هغه سره موږ څه کوو، تر څو هغه په اعتبار کې ووهو. کېدای شي تر هغې پورې وسله عالم تلي، بیا به ورباندې د شورا ګزار ښه برابرېږي. هی هی میوه ګل کاکا څه ووایم، ملک غني به خپل وسلوال کله داسې په اسانۍ رخصت کړي. هغه خو وسلوال د دې لپاره اوسي چې خپل کور پې بچ کړي او د سېزلو نه وساتل شي. خو د کور سېزلو اوازه یې موږ سړه که مطلب داسې فکر به وکړي چې کور یې څوک نه سېزي، ښه به ډاډه شي. او چې هغه ډاډه شو نو په وسلوالو باندې بیا څه کوي، د کور ډوډۍ خو پې نه خلاصوي. دغه شان به وسلوال رخصت کړي او چې وسلوال رخصت شو بیا موږ ته اسانیږي چې هره پرېکړه پې ومنو. د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې سردار اکا زړور خان ته نصیحت وکړ چې ستا عزت په بدماشۍ کې نه بلکې په ښه سړیتوب او ښو اخلاقو کې دی. نو ښه اخلاق د یو انسان لپاره څه ګټې لري؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3
3 10 55 0 2 شپږ شپېته 3 10 10 55